او دا د بلا زامن دی جی 80 کیلوګرام چرس وړل یعنی ټول پاکستان له غم کو جی. د خاندانی سمګلران دي کنه شوقیان خاندانی سمګلران دي جی بالکل. او جی دا 2-3 پیرې مخکې کړی جی. 1-2 کارٹن تھے. اچھا 2 کارٹن تھے. کتنے پیسے ملے تھے؟ 10,000 مجھے میرے ساتھ. ما ته دا پته وی چې په دې کې دا شی د ما د سره وچتاوم نه دا نو ساده سړی دوی چې تیر شوی ځل خو مال چس را کړو او دا ځل ټیک خوږی روټه را کړی دي پاک پروردګارانو. بسم الله الرحمن الرحیم. داړو په قطار کې چې به ودرېږي سیوا نو ستېدلې پړونو کې بیا یو ول را پیدا شي هغه توړه شل کېجی جی شل کیلو وي او دا د بلا زامن دی جی 80 کیلوګرام چرس وړل یعنی ټول پاکستان له غم کو. نو سعودي ته وسړی سوی ایکسایز تانا مردان ایسے چو شکیل خان ولاړ دي او دا غیټو هم ولاړ دي په داسې پروګرامونو کې. زما اولنې وینا دی چې ستاسو ډېر مبارک شي. مهرباني جی. بس چرس تل خطور لګي صاحب او دلته هر څه تور دي څه کردارونه سمون نه پوهي مړه د جهل به تسویم د چرس لګي با زمون سروان کی او بهرحال بدرنګي دا او بدرنګي ته ولاړ دا محافظین دي چې لاس ورواچي سلور کسان دي او د یو په کې لاخپم ما ته ګوره ده ا دې پر کې معذورم ده خدا معذور به یقینا چې درونه زیات تیزی دا یو پکې د شانګلې دی او دانو د پنجاب دی مال ډیرو او څنګه راچول چرته وړو چرته نو چرته گیر شو. دا معلومات د شکیل خانالوجی شکیل صاحب جی دا روانو جی د 400 سایډ نه او دلته جی مردان روډ باندې مونږه بندي کړو جی هلته جیونه ول نو روانو جی پنجاب ته بس قاتلان به وته جی چې د یو انسانیت او دغه قتل کوي نو ظلم دی جی. بورې وې گاڑی کې اصول 2 بورې وې جی او راچولې وې گاڑی کې جی او دا په پاسه ناسو جی. او جی موټر وږي کنه چې دا بالکل موټر کې را ودرې دل کنه تخته کړو نه جی تخته کولې چې چاته په داسې په سانه باندې جی خپل واسه کو جی. او جی الله پاک بس بری راک. دا کسان کم زیری جی دا جیو د 400 دی پکې دا څه دغه پنجاب دی جی. او جی دوی ولرتلو دا کار کوي چې لګیو نه جی. او څنګه جی د خاندانی سمګلران دي کنه شوقیان خاندانی سمګلران دي جی بالکل. او جی دا 2-3 پیرې مخکې کړی جی او الله پاک په دې پیره کې غیر کړی. او جی دا سه بورې ته چکر څنګه راخکاری شو لا سه روچته کې کنه نو باس پر خپل کار ډیر خوشحالي کې شکیل خان دنه سم محسوس وستا تاسو ټیم بیا احساسات سي یره جی ډیر خوشاله جی. او ځکه چې زموږ ډیوټي ده او ماشومان بچي چې دا چې بچ دغه نه بس دا چې زموږ دغه او خوشاله شو پیږي. او جی ډیر مهرباني شکیل خان. نه د سپین مخاوندان درن خلانا د کردار خلا لري او دا بورې ته چکل دوی لاس کی کنه دا مرګري دا کرکه وتی روباسي دا په دلو سیوا یقینا چې د خوشاله خبره ده. اردو کې کوزه کې چې دا خاغلی پنجاب تمالوڑی کہاں سے ہو بھائی؟ خانوال سے. خانوال سے. مال کہاں سے اٹھایا تھا؟ 410. اچھا کتنا مال اٹھایا؟ 60 kg تھا. 60 kg تھوڑا کم اٹھا لیتے نا ظالم. بس میں تو پہلی بار آیا ہوں سر. دا سوچ کو چې بس چورلٹ پکې ځاله پی ای علم نہ بلازیا نہ رکشے مال ہو سکنا. اچھا تمہیں پتہ ہے 60 kg میں بندہ گرفتار ہوتا ہے تو اس کو کتنی قید لگتی ہے؟ جی نہیں پتا. یہ نہیں پتا. تم کم عمر بھی ہو تمہیں پتہ ہے کتنی ایج ہے تمہاری؟ جی 24 سال. 24 سال جی. بال بچے ہیں تمہارے؟ نہیں شادی بھی نہیں ہوئی. اچھا نہیں ہوئی. تو کیوں اتنا مال اٹھانے کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ بس پیچھے سے کسی نے بھیجا تھا ہمیں اتنا پتہ نہیں تھا اصل میں. یقین نہیں تو آپ نے کیا سمجھ کر اٹھایا ہوا تھا؟ بس لالچ میں یعنی کرائے کے لالچ میں رینٹ پہ گاڑی. کتنا پیسہ ملنا تھا 60 kg چرس کا؟ کتنا پیسہ ملنا تھا؟ 40-50 ہزار روپے مل رہا تھا. 40-50 ہزار. اچھا ابھی تمہارے پیچھے لگیں گے کتنے؟ لاکھوں روپے لگیں گے. لاکھوں لگیں گے. ماں جی بھی آئے گی تیرے پیچھے؟ پریشانی تو بنے گی. پریشانی تو بنے گی. ماں جی آئے گی سی کچہری میں پھرے گی کبھی ایک وکیل کے پاس کبھی دوسرے وکیل کے پاس. یار کوئی کلپ بنا ہی دے چې سو کلپ جو کې د مور کې ویلک په کچرو کې ډیره سرتور سره ګرځي د زوی ویتا د پاره منډه والے وې د وکیل فیس ډیر زیاتو
دام دی تخای په دې جیل کې و ظالمان 500 روپو په چکر کې د داسې مور بیزه تکړه چې سب ہوئے. اچھا یہ تو ڈرائیور تھا, تم بیچ میں تم بھی ڈرائیور ہو؟ جی سر. اچھا کتنے پیسے ملنے تھے؟ 10,000 سر. 10,000. اس سے پہلے بھی تم نے ایک پیرا کیا تھا؟ ایک پیرا تھے. ایک پیرا, اس میں کتنا مال لے کر گئے تھے؟ اس میں ایک گٹو لے کے گئے تھے. ایک؟ جی سر. ایک کیا؟ ایک گٹو میں پتہ نہیں کتنا مال تھا. 2-3 بوری تھی؟ نہیں 400-500 نہیں تھوڑی سی سر. کتنی تھی؟ 1-2 کارٹن تھے اچھا سر. 2 کارٹن تھے. کتنے پیسے ملے تھے؟ 10,000 مجھے میرے ساتھ. 10,000 کے پیچھے اب تمہارے پیچھے کتنے لگیں گے؟ لاکھ روپے لگے. یہ تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ یہ کون ہے تمہارے پیچھے؟ وہ ادھر عدنان نام کا بیٹا ہے. عدنان کا بندہ. اچھا یہ مال کہاں سے اٹھاتے ہو؟ 400 میں سر. نو شکر ازما کلی یادی نو سړی خپش او زه اکثر ویم چې د اشنغر وي د کمال وي چې دا سړی وک سو کی د خدای غر کا اشنغر شرمای. اچھا 400 سے کتنا مال اٹھایا؟ ادھر 60 kg تھے. 60 kg. جی سر. کسی کے حجے سے اٹھایا تھا؟ نہیں روڈ سے اٹھایا تھا. جی سر. اور لے کے جانے کہاں تھے؟ خانے والا لے. وہاں کس کو دینا تھا؟ عدنان کو. عدنان کو. عدنان میاں والی کا ہے ادھر؟ نہیں خانے وال کا. خانے وال کا. اچھا جی سر. اس کو دینا تھا. جی سر. او دا پکې پښتون نه اسماعیل شیر سے ویډر خشته خبر کوي زمال علی چینار دیو دغه نارنج ولې دی جی د سر پښتو کې خبر کوم. اجي صاحب څنګه خیر جی اجي صاحب وته کوم ډیر خشته ګیرم د خلینه ما سي اجي صاحب راغی ته د کم ځای شنګلې مجي نو تا 400 کې سکور زه دلته راغلی ما بس ما په حقیقت چته زه په موټر سایکل باندې ټیکسي کوم او دا یو کس بل زما مال راغره کړو مخ کې هغه خو لګو یو کاټنو خاطه په 400 کې اوسې ها و 400 کې الته اوسې او د موټر سایکل ټیکسي چلے خدینه مخ کې د مال وړ اوس تراته وی هغه یو کاټن هغه مې ورکه دا پیر پتنې کې 3 کاټن یو د قشو پکې هغه دا یو کاټن څونه پیسې درکړې کاکا جی یاره دا خیم چې رښتیا ته 10000 یو د دې مې ویلک زید دې زنه دغه ته وېسه بس او د دې 10,000 روپے او جی نو خبر وې چې دا قصه خو درنه شو پکې ما ته پته نه وکړ ما ته دا پته وې چې په دې کې دا شی ته ما د سره چتاوم نه دا نو ساده سړی دوی چې تیر شوی ځل خو مال چس را کړو او دا ځل ټیک خوږی روټه را کړی دي پاک پروردگارانو کاکا جی دی اوس پینګیره دی شکیل خان او د فورس سره د خدای ډیر خو کې دي د خلکو ډیر حیا ساتي مخه ولې پټ کړي بر شانګلي جمعات کې منځو کې وای چې بارشا دام ګوره دا فورس نه دی له موقع ور کوي اجي صاحب ګوره دا کار بهونه کې ها بالکل نه کوم دا بال بچ تشتا جی او سو بچا نری شپګ واړه واړه دی والا نو ته چې دا سي جیل ته وسلاړ شي نو بچو حساب کتاب یاره بس ټینشن ډیر زیات دی نه ټینشن ډیر دی بالکل مور پلار دمستا مور پلار مې مړ دي مور پلار دې مړ دي دا بچي بوس مطلب د دې خو ډیر سيزونه پکار یا بس کوي بالکل وکي نه پدې ما اوس پې کنه چې خلکو ته پته ولګي نو بس څوک وکي اوس څه خبره منه څوک دلارال څوک هم نه دی څوک د خبر کړی دي یاره ما سره نمبر دې چې ام نه وي کستا بیگم خبر شي د وړو مور نو سبا وي نو بس سبا وي خو جاړي بر نور بس وي نو دا کور بسنګ چلیږي بس تقریبا نه به والله به چلی وس مونږ مهران شي تال توسنه پیغام دا په الله چلی تاله کاټن درک او تاله ویل 100 روپے دی بیا غټه کې دوی نه لایری نو اوسګر شو کنه بس دا وجدا الله کارونه لکه خدای دې وسو هم دتنو دا د خزه ته چوس پته ولګي چې دا سر سړی خو لاړه شپېته کېجی د شلو کېجو توړه سو کوچتولی شي خنیخ نی شي په او وړي او خلک بچرس کی ماشومان ځوانان سم سدي دلته سم سدي اجي سے پیدا کارونه کې ها نه کوم جی تو بډې روباسا اولاد کې ډېر جاړه صحیح ده ته توبه بس نه ان شاء الله نه نور مرګور تصویر غواړي دا خو ډېر خلک اوري یا بیا د پاره داسې کار د سره نه کوم جی توبه به بس مو د الله پاک په مخ کې د الله پاک د یاره نه بس چې غلط کار به چرته نه کوم اوس کومه دا مګ د تنورونو په خوده چې ټول شپږ نمبر راته اوس وې ته تانو دا تانه داسې برکت خوني داسې تکل شي بالکل جی اوندا سه جی او دا چې دینو دا پکې سوپرمن نه دا درې روغ دي دا سوپرمن زکه چې د یو خپه کګر تاسو ته ویژول کې ښکاری ډیر روان دي خو ډیر داسې کجیزي معذور دي تو سر میں دو خبر کم آپ کہاں سے ہو؟ میں ساہیوال سے یہ آپ مطلب ایک پنجاب دو پنجاب کے ایک ساہیوال کا ایک شانگلے کا یہ تم لوگوں کی سسٹم کیسے بن جاتا ہے یار؟
پنڈ جو گاؤں ہے نا ہمارے وہ ساتھ ساتھ ہے. جو ضلع ساہیوال کا آخری گاؤں ہے نا خانہ وال کا، اور وہ بالکل ساتھ ساتھ ہے. اچھا ملے ہوئے. اس سے پہلے بھی وہ پھیرا ہوا رکھی ہے؟ پہلی دفعہ. اچھا گاؤں میں کیا کرتے رہے ہو؟ گاؤں میں پہلے چوائی کا کام کرتا ہوں کراچی بھینسوں کا. پھر بعد میں باہر جانے کا پروگرام تھا دبئی. ایکسیڈنٹ ہو گیا. 2 سال میں نے 4 پہ کاٹے. 2 سال؟ ہاں جی. اچھا اس کے بعد یہ کارنامے کا کیسے سوچا آپ نے؟ نہیں پتا تھا. صرف یہ بولا گا وہاں سے سامان اٹھانا ہے تو چلو ہمارے ساتھ. تو کوئی آپ تو پوچھ لیتے نا کہ کیا سامان اٹھانا ہے اتنا دور سے؟ مطلب یہاں پہ مزدور کم پڑ گئے کہتے ہیں کہ آپ کو ساہیوال سے بلا لیا ان لوگوں نے. ساہیوال مطلب ساہیوال ضلع بہت دور ہے. آپ کیوں اٹھانے آئے یہ سامان؟ آپ نے پوچھا نہیں کہ اس میں کیا ہے بھائی؟ نہیں یہ نہیں میں نے پوچھا. اس نے بولا سامان اٹھانا ہے تو چلو. میں نے بولا چل ٹھیک ہے کب آئیں گے؟ کل شام کو واپس آ جائیں گے. دا سے دخانی ماما داج لراغلو چې دې بچتا چا داج وړي او خبر نه دی چې شپېته کېجي چرسو. اس میں چرس کا پتہ ہے ابھی؟ نہیں پتا. نہیں جی. تو اب یہ ہتھکڑی کیوں لگی ہے؟ یہ جو ہے غیر قانونی کام کیا. آپ نے کیے؟ جی ہم نے کیا. جی بالکل. ہاں جی. ہاں جی. معذور ہو؟ ہاں جی. اب اس معذور میں جیل جاؤ گے. بہت گرمی ہے بھائی آج. بس اللہ خیر کرے. پیچھے سے پیسے کون لگائے گا آپ کے پیچھے؟ گھر والے لگائیں گے. اچھا. ہاں جی. ہے ان کے پاس پیسے؟ نہیں غریب آدمی. غریب. ہاں جی. صحیح. بد اخبرونه براغونه کما مخونه د تخول نشم کدی دی ولیدو پرانا رزبته منډه کې د غریبې او د نسته او داسې کرخه دی په دې مخونه باندې پرتی دي چې منغه به یو وړخته کې دا نه اوسه د داس پیروال ډیر بل شانتي چې ته پسمګلنګ کې ککړ راشي صاحب. غریبې او نستی خو منه دلته پښتونخوا د هر دویم سړي په مخ کاری خو هیڅ خبر نشته. دا خو د الله تقسیم خو صاحب ادا نه دي. دا داسې ګناګار دي چې دی په خپل ګناه لور منډي او پیسې سونه پیسې دي. 70 کیلوګرام مچر سوړې او 10,000 روپے نو ته په 10,000 روپے ټول پاکستان د چرسو اهتمام دی کوي صاحب. شکیل خان علاره ژوندې لرا که پاکستان سميږي کنه نسميږي که سمګلر یا سمګلر ختميږي کني خو تاسو او تاسو ډپارټمنټ تاسو ټیم د خپل حصے کار کړی دی صاحب. تاسو جاری ساتي د خپل حل زله هر سړي بخپل قبر رضی صاحب. تاسو بخپل حساب او بخپل حساب کو رب کائنات یو سړی پدې بدرنګ وات کړو کې نګری وای. امين.